سلامون دوستانو، اسمت الله همت او په نن ویډیو کې به په دې باندې بحث کوو چې څنګه هاکر کېدلی شو، څنګه هاکینګ زده کولی شو، څنګه د یو چا کمپیوټر یا هم بل سیستم داخلېدلی شو. د هاکینګ لپاره باید کوم شیان زده کړو او که غواړئ یو مسلکي هاکر شو نو دا به څومره وخت ونیسي. د دې ټولو پوښتنو جوابونه به په نن ویډیو کې ترلاسه کړو. نو ویډیو تر پایه وګورئ که غواړئ یو هاکر شئ. اول د هاکینګ کلمې لیکل زده کړئ. هاکینګ داسې نه لیکل کېږي بلکې داسې لیکل کېږي. ولې داسې لیکل کېږي دوستانو؟ د دې معنا ده کیندل، د دې معنا ده وهل. څنګه وهل؟ داسې وهل چې زما هاکینګ نه دی زده، دا زما موبایل دی یا زما سره کمپیوټر یا زما د بانک اکاونټ دی، هر څه یې ما ته معلوم دي، پاسورډ یې معلوم دی، یوزر یم، زه استعمالوونکی یم، په هر څه زه خبر یم، دا پاسورډونه هم ما ورکړي دي او په ډېرې اسانۍ سره کولی شم دې سیسټم ته داخل شم او خپل ګټه ځینې واخلم. خو هاکر څه کوي چې هاکینګ یې زده وي، هغه څه کوي؟ نه زموږ د موبایل پاسورډ زده، نه زموږ د کمپیوټر پاسورډ زده، نه زموږ د بانک اکاونټ پاسورډ زده، نه د دې شیانو یوزر دی، خو بیا هم په یوه لاره نه یوه لاره کوښښ کوي چې زموږ سیسټم ته داخل سي یا موږ لوټ کړي یا زموږ معلومات ترلاسه کړي او یا داسې نور کارونه باندې وکړي چې هغه زموږ نه یې خوښ. نو هاکران هم شته دوستانو، ځینې ښه هاکران دي او ځینې بد هاکران دي. یو توره خولۍ والا هاکران دي او یو سپینه خولۍ والا. خو توره خولۍ والا چې دي هغه ډېر خطرناک دی دوستانو. هغه چې کله کوم سیسټم ته ننوځي نو په هغه سیسټم کې ډېره بده خرابي راولي او کوم شی چې په کار وي هغه غلا کوي د خپل شوق څخه یا هم د مجبوریت څخه دا کارونه کوي. یعنې یو سیسټم ته داخلیږي، هغه تاواني کوي، د هغه څخه پیسې اخلي، داسې نور شیان باندې کوي چې د هغه یوزر دا نه یې خوښ. خو سپین خولۍ والا هاکر چې دی هغه ته خلک پیسې ورکوي چې زموږ ویب سایټ راته وساته، زموږ بانک اکاونټ راته وساته، زموږ د سیسټم راته وساته، موږ به تا ته پیسې درکوو. معاش یې هم ډېر دی دوستانو. که چېرې د تورې خولۍ والا هاکر سولې هم ستا معاش هم ته ډېرې پیسې ګټلی سې، خو په هغه کې خطرات ډېر دي. په یوه ورځو کې به دې کشف کړي، د پیسو څخه دونه خوند نه شي اخیستلی لکه څنګه چې په سپینه خولۍ کې اخیستلی شي. سپینه خولۍ والا هاکینګ چې تا زده کوي ته کولی سې د ویب سایټو ساتنه وکړې او د هغه بدل کې پیسې ترلاسه کړې. نو اوس خپل هاکینګ انتخاب کړو چې کومه برخه غواړې، سپینه خولۍ او یا که توره خولۍ. وروره ته باید دې پرېکړه وکړې چې ته باید کوم هاکر سې. یو خو هغه هاکران دي چې فقط فیسبوک آی ډي هکول غواړي یا هم انسټاګرام یا هم داسې نور هکول غواړي، یو هغه هاکینګ دی. او بل بیا هغه هاکینګ دی مسلکي هاکینګ دی. کمپیوټر ژبې زده کوي لکه جاوا، پایتن او داسې نور ژبې زده کوي او هغه سره هاکر کېدلی سي. نو هاکینګ اسانه دی خو خلاقیت غواړي، دماغ په کار اچوي، ټینګه اراده غواړي. که ټینګه اراده ونه لرې نو ته هاکینګ نسې زده کولی. داسې نه چې نن تا شوق ودرلودی چې نن زه باید هاکر سم، سبا دې بیا هغه شوق وتلی یا داسې نه کېږي. ته هېڅکله داسې هاکر کېدلی نه سې. او که چېرې ته هاکر سولې نو ته خپل د خوش کار ځینې اخیستلی سې. یو ورځ د یو چا آی ډي وه چې یو چا غلط چا لاسته ورغلی و، هغه هک کړی و، ځینې غلط استفاده ځینې کوله. نو هغه سړي ما ته میسج وکړي چې دا آی ډي راخلاصه کړه. نو ما فقط هغه کوچنی هاکینګ زده کړی و چې څنګه یو آی ډي خرابه کړو. هغه هاکینګ مې زده کړی و چې ریپورټونه مې زده کړي و. هاکینګ هم نه دی، زه خپل هاکر نه یم، خو دا معلومات چې زه تاسو درکوم دا ټوله ما د مهمو ویب سایټونو څخه هغه چې هاکینګ تاسو درښولی سي هغه ویب سایټونه به زه هم در وښیم بیا وروسته په بله ویډیو کې چې کوم ځای کې هاکینګ زده کولی سي. او بل دا د دوستانو چې هغه نفر چې ما آی ډي ورته خلاصه کړه دوستانو، هغه بیا ما ته وویل چې هر څومره پیسې دي په کار، تا زما عزت رابچ کړی دی، تا زما عزت راژغورلی دی چې هر څومره پیسې دي په کار وي زه دې راستوم. ما فقط یو څه روپۍ ځینې واخیستلې، ته خپله راواستولې، موبایل نمبر یې راواستوم، هم نمبر ورواستوئ، یو څه روپۍ راواستولې، وایي نور دې په کار دي، نو پیسې راواستولې دوستانو. دغه کوچني کار سره ما روپۍ وګټلې. که چېرې تاسو هاکینګ زده کوئ نو تاسو به څومره پیسې وکړئ فکر وکړئ. که چېرې هره ورځ یو چا عزت وژغورئ، د یو چا آی ډي وژغورئ نو تاسو ته ستاسو د خوښې روپۍ درکولی سي، ځکه په هر چا خپل عزت ګران دی. نو هاکینګ ټوله یو د عزت خرابولو او بل د عزت ژغورلو هاکران شته. د عزت ژغورلو لپاره سپینې خولۍ والا هاکران او د عزت خرابولو لپاره توره خولۍ. نو کوښښ وکړئ چې سپینه خولۍ والا هاکر انتخاب کړئ. آی ډي هکول، پاسورډ هکول، داسې نور ایمیل هکول، دا شیان چې دي فقط خلاقیت ته ضرورت لري، مسلک ته ضرورت نه لري. خلاقیت هغه لږ یو څه شیان به زده کوئ، لکه یوه ژبه به زده کوئ د کمپیوټر، هغه لږ کار غواړي. خو که چېرې غواړئ مسلکي هاکر سئ نو باید مسلکي شیان زده کوي، لکه ژبه زده کول، انګلیسي هم باید زده وي، انګلیسي باید زده کوي، لینکس سیسټم باید زده کوي. یونیکس دی، په یونیکس کې لینکس سیسټم راځي. لینکس سیسټم چې دی هغه به تاسو په وینډوز باندې هم نصبولی سئ او په خپله لینکس سیسټم کې لینکس کمپیوټران شته، هغه تاسو استعمالولی سئ، هغه به زده کوئ. یا د کمپیوټر ژبه به زده کوئ لکه جاوا، پایتن، سی پلس پلس، دا ژبې به زده کوئ. او بل دوستانو ټینګه اراده به کوئ چې زده کوئ انګلیسي، څلور ژبې د کمپیوټر،
یا هم دوه ژبې. پایتن تر ټولو ښه دی. پایتن باید زده کړئ دوستانو. پایتن په یوټیوب کې تاسو ویډیوګانې پیدا کولی شئ. پښتو چینلونه ډېر دي چې تاسو ته پایتن درښولی شي. خو زه خپله پایتن نه دی زده، ځکه زما مسلک دا نه دی. زه فقط یوټیوبر یم. زه باید تاسو ته معلومات درکړم. نو انګلیسي د کمپیوټر 3 ژبې یا یوه ژبه فقط پایتن تر ټولو اسانه ده، باید زده شي. ما یو څو ورځې کوښښ وکړ، ډېره اسانه وه، خو د مصروفیت له امله زه نشم کولی دا ژبه زده کړم، ځکه زما مسلک جلا دی. زه نه غواړم چې زده یې کړم. او ګورئ انګلیسي، پایتن، یونیکس سیسټم. کله چې پایتن زده کړئ یونیکس کې کار کولی شئ، یا یوه ژبه زده کړئ جاوا زده کړئ کار به ښه کولی شئ. بیا تاسو خپل خلاقیت ته پرېږدئ. کله چې تاسو شیان زده کړله، بیا تاسو او ستاسو خلاقیت هاکینګ کولی شئ. کمپیوټر ساینس یې ویلي هر څه باندې پوهېږي، خو خلاقیت نه لري، نو هاکینګ نشي کولی. هاکینګ خپل خلاقیت لري، هغه خلاقیت باید تاسو ولرئ چې تاسو یو هاکر جوړ شئ. دا و دوستانو زموږ ویډیو. هغه قدمونه چې ما در وښول هغه عملي کړئ. انګلیسي زده کړئ. انګلیسي کومه څه مشکل نشته، خو پایتن هم باید زده کړئ. د انګلیسي د پایتن د زده کړې لپاره انګلیسي باید تاسو زده کړئ دوستانو. نو دا شیان باید تاسو زده کړئ چې هاکینګ ته ورسېږئ او هاکر ځان جوړ کړئ.